درنو لیدونکو په همدې موضوع بحث لرو. په بحث کې راسره د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی احمد خان اندړ دی. اندړ صاحب سلام، ستړي مه شئ. کور رمضان چې بلنه منلې او خپرونه کې مې ګډون کړی دی. راځئ بحث له دې ځایه راپیل کړو د ښاغلي برادر په وروستیو څرګندونو باندې چې د دې څرګندونو تر شا اصلي سیاسي پیغام څه کیدی شي؟ د لوی او بخښونکي خدای په نامه ښاغلی محمد نسیم ستانکزی تاسو ته خپلو ټولو درنو هېوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وعلیکم سلام. کور رمضان. لومړی خو مننه کوم د ښاغلي ملا عبدالغني برادر څخه چې په دې وروستیو کې د افغانستان د خلکو تاریخي غږونه پورته کړي چې زموږ د ملي منافعو په ګټه دي. د ښاغلي ملا برادر وروستۍ څرګندونې یوازې وینا نه بلکې د سیاسي سمبولیک ستراتیژیک ترکیب یو ګډ پیغام ده چې هم خپل هیوادوالو ته او هم نړیوالو ته ګاونډیو ته وړاندې کړ. موږ وګورو په 18مه پیړۍ کې د احمدشاه بابا امپراتوري یوازې یو جغرافیه نه بلکې یو سیاسي محور و چې موږ باید نړۍ نور پیژندلی. بیا وروسته په 18مه پیړۍ کې د انګریزانو سره دوه جګړې، په 19مه پیړۍ کې د انګریزانو وروستۍ درېیمه جګړه، همداسې بیا د شوروي اتحاد راتګ، د هغوی ماته، د 4 کاله وړاندې د امریکا او د ناټو د غړو هېوادونو ماته ښیي چې افغانان واقعا غیرتي شجاع خلک دي او افغانستان کومه غوړه مړۍ نه ده چې هر څوک یې تیر کړي. که ماشوم یې کړي لویان هم دته زور ویلی ده. د ماشوم خطاب یې معلوم ده چې چاته ده، همداسې دا ازمولی نه سي. را به شي خو لکه څنګه چې ټولو نړیوالو دا تایید کړی چې افغانستان د زبرځواکونو هدیره ده، په دغه شان به شرمېدلي زیبه. نو ښه خبره ده، دوی ډېر ښه زیری هم ورکړ په دې خپله وینا کې چې تاسو راسئ سیاسي تعامل وکړئ، همداسې سرمایه ګزاري وکړئ او د زور له لارې نه کوئ چې افغانان د خپل ځان تابع کړي یا دلته حاکمیت وکړي. او که حاکمیت کوي هم ډېر بد عواقب به ولري. له موږ سره برابر تعامل د ګاونډیانو ډېر په ګټه ده. خو له بده مرغه ښاغلی ستانکزی صاحب چې په تېرو 15 لسیزو کې دلته هغه زبرځواکونو چې یرغلونه کړي دي لکه شوروي اتحاد او امریکا او د ناټو غړي هېوادونو او بیا څه کورنۍ جګړې، زموږ ځینو حکومتونو ښه سیاستونه دي کړي. زموږ ځینې ګاونډیان چې هغه یوازې پاکستان نه ده، نور ایران هم داسې لاسوهنې کړي دي. ټولو هېوادونو، ټولو ګاونډیانو د چین په ګډون دا لاسوهنې شوي دي. افغانستان ته د ضعیف هېواد فکر کړی په داسې حال کې چې زموږ تاریخ سم نه و لوستی. که چیرې د افغانانو تاریخ ولولي دوی به هېڅکله هم دغه راز په کمه سترګه موږ ته نه ګوري. نو موږ ویلی سو چې افغانستان سره سیاسي تعامل، همداسې د ترانزیتي لارې د ګډو صادراتو وارداتو په خاطر، همداسې د راکړې ورکړې په خاطر، دا د ټولو ګاونډیو د سیمې د نړۍ د هېوادو په ګټه ده. خو د جبر، د زور، د ظلم، د کم په کمه سترګې کتلو دا خیالونه دې نور نه کوي. افغانستان درسته چې جګړو کې و، بهرنۍ پالیسي و بهرنی سیاست، زموږ ډیپلوماسي په دا 50 کالو کې د افغانانو په لاس کې نه بلکې زبرځواکونو موږ ته ټاکله. اوس موږ خپل منځ کې هر څه ستونزې لرو، داخلي دښمنان نیم پوسي او بهرني نیم پوسي، دا ستونزې وړي دي. دا داسې افغانان شته چې د ملي منافعو لپاره د افغانستان د اسلامي امارت سره په کلکه درېږي او ولاړ دي. ښاغلی اندړ، یوه موضوع چې تاسو مرته یادونه وکړله چې اسلامي امارت تل په دې باندې ټینګار کړی دی چې هېوادونو ته دوی د تعامل غږ کړی دی، د برابر تعامل یادونه یې کړې ده او د زور له لارې هېڅ افغان نه غواړي چې د دوی په هېواد باندې یرغل وشي یا هم دلته څوک راشي او بالاخره دلته خپل زور ازمایي وکړي. اوس اسلامي امارت هم همدغه دریځ غوره کړی دی او دوی وایي چې د رغنده تعامل له لارې دوی له ټولې نړۍ سره اړیکې غواړي. ستاسو په اند باندې نړۍ یا ګاونډي هېوادونه او که د سیمې هېوادونو ته اشاره وشي ولې نه رامخته کېږي افغانستان سره د دغه رغنده تعامل دپاره اوږنه ورکوي؟ مننه کومه. دا هېوادونه په تاریخ کې ښودلې ده چې له موږ سره ټګي برګي کړې ده. موږ دوستان ډېر کم لرو. دوی هڅه کوي چې داسې یو حکومت وي چې د دوی ګوډاګیان، جاسوسان لکه د تیر په شان باندې پکې وي او هر هېواد
دلته زموږ له شتمنیو نه معدنونه ګټه پورته کړي، هر وزارت او ریاست دوی په منځ کې تقسیم شوی وي. دغسې حکومت ضعیف حکومت غواړي چې دوی خپلې چټي وکړي. کنه په افغانستان کې 50 کاله جګړه وه او د وروسته له جګړې نه باید دغه ټول هېوادونه رادانګلي وای، د افغانستان د خلکو دوستان که چیرې وای له موږ سره باید مرستې کړی. برعکس دوی د ځینو زبرځواکونو د امریکا په اشاره باندې خو ملامت هم نه دي. زه یوه خبره په جریان د خپلو خبرو کې کوم چې اکثره اسلامي هېوادونه او نور غیر اسلامي هېوادونه د شرقي او د غربي بلاک غلامان دي، توان نه لري. کنه دوی باید رادانګلي وای له د مظلوم ولس سره چې په کلونه په جګړو کې وسوځېدل، په میلیونونو شهیدان مړه کړي دي، وطن هم وران شوی دی، همدې ظالمانو وران کړی. حتی دغه ګاونډیانو چې موږ ته اته ګوني تنظیمونه جوړول، دلته د اسلام فتواې ورکولې، اوس چې یو اسلامي حکومت ته دوی مخ اړولې ده او ډېر غټ اسلامي هېوادونه له موږ سره سیاسي تعامل نه کوي او نړۍ د هم پوه سي چې دلته زموږ په څنګ کې اوس ډېر داسې زبرځواکونه شته چې هغه که اسلامي هم نه دي خو له موږ سره سیاسي تعامل کړی ده، په رسمیت یې پېژندلي یو. ښه به دی چې د افغانستان په خلکو باندې نور دا راز ظلم ترسره نه کړي او دا د دوی په ګټه ده. سیاسي تعامل د همدې لپاره نه کوي چې د افغانستان کې ګوډاګی حکومت غواړي او افغانان نور له داسې حکومتونو ستړي شوي دي. زموږ ستونزې په داخلي دي، هغه بل کېږي، خو موږ دغسې افغاني اسلامي حکومت غواړو چې زموږ هر څه زموږ په خپل واک کې نه ده، چې موږ ته ټاکنې د ولسمشر هم لکه تیر په شان جانکیري راسي، د افغانستان د خلکو ګوتې به پرې سوي، خو بیا به انتخابات د دوی په خوښه سرته رسېدل. افغانان دې هم راویښ سي، افغانان دې هم دا نور دا فکر نه کوي. ځینې مرتد خرڅ شوي چې پخوا هم دوی هغه ظالمانو چې د افغانستان د خلکو په وینو هیڅ را سرپنه نه کړی، لاسونه په وینو سره دي، بیا هم د چوکیو خوبونه ویني په بهر کې د افغانانو د همدغه افغانانو پیسو باندې چرچې کوي او بیا پردیو استخباراتو ته کار کوي، خوبونه ویني چې دلته بیا خپل باداران نه ولي په افغانستان کې جګړه وي او همداسې یرغلونه وي. دا خوبونه دوی نه ویني او بهرنیان دې د افغانستان تاریخي هغه شالید ته سم فکر وکړي. بله همدغه ښاغلی اندړ، ستاسو څرګندونو ته په پام باندې ستاسو د څرګندونو په دوام د ښاغلي برادر دغه څرګندونې یا دغه تشبیه چې ورکړله یا دغه چې افغانستان یې غاړه مړی نه دی چې نوي زیږېدلي ماشومان یې تېره کړي، یا هم د زقوم ونه ده چې پخوا که چا دا تېره کړې ده ستونې یې څیرلي دي. نو ستاسو په اند باندې دا اوس وخت کې اوس شرایطو ته په پام باندې چې افغانستان په یو سخت حالت کې دی یا له سخت حالته د تېرېدو په حال کې دی، د اقتصادي ودې پخوا یې ګامونه پیل کړي دي، فکر کوئ دا د کورني سیاست که د بهرني سیاست اړتیا وه؟ ګورئ موږ یې مجبوره کړو. افغانستان داسې نه لکه تاسو ویلي چې سخت حالات تېرېږي. موږ 40 میلیون نفوس لرو، چې کډوال دي او ډېر یو غني هېواد لرو. که څه هم 80 سلنه د افغانستان جغرافیه غرنۍ ده، خو دا 10 سلنه چې پاتې ده د افغانستان د خلکو لپاره کفایت کوي او موږ وینو چې ډېر سم د خپلو بودیجو نه په مخ ځي. ښاغلی اندړ، له سخت حالته مې تعریف دا و یا هدف مې دا و چې نړیوال له افغانستان سره د رغنده تعامل دپاره نه راوړاندې کیږي. دغه راز د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه پیژني، د دې ترڅنګ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغان کډوالو سره ناوړه چلند کیږي او افغانان په هر هیواد کې خواره واره او په بد حالت سره مخ دي. هدف مې دا و. مننه کومه. نو د دوی ماشوم ته خطاب کول چې هر ماشوم نشي ترولی دا غوړ مړی نه ده، دا واضح خبره چې په نړۍ کې یوازینی هېواد ده چې هغه غلام هم ده، پروژین ده او د انګریزانو استعماري دورې جوړ کړی ده چې هغه د پاکستان په نامه ده، خو په حقیقت کې هغه چټلستان ده، کفري قوانین لري، ولس یې تر پازاب ده او افغانانو باندې دا 50 کاله ملنډې کړي. موږ ته یې د ماشوم خیال کړی. په داسې حال کې زموږ تاریخ معلوم دی، دوی 78 کاله تاریخ لري چې هغه هم ډېر ژر به ړنګ سي. دغسې هېواد ته ده چې زموږ په کورنۍ چارو کې تل لاسوهنې کړي دي، اوس هم په نړیوالو استجو کې کوشش کوي زموږ په ضد وغږېږي، د افغانستان اسلامي امارت بدناموي او موږ په انزوا کې ساتي. او اوس چې موږ پخوا دوی لارې بندولې، اوس زموږ له خوا نه په دوی لارې بندې دي. د دوی زارې ډېرې هېوادو ته کړي چې څنګه
منځګړیتوب وکړي او د لارې خلاصې شي. دوی فکر کوي چې افغانستان به که چیرې ویلي وو د دوی سیاستوالو او حاکمانو ویلي وو چې افغانستان باندې که موږ لارې بندې کړو په 3 میاشتو کې خلک د لوږې څخه وژل کېږي. خو تاسو چې موږ هیڅ تغییر په کرنسۍ کې نه راغلی، ورځ په ورځ پر مخ رواني او د دوی چغې وتلي دي. نو نړۍ ځکه دا تعامل ته زړه نه کوي چې یو خو د غربي نړۍ د شرقي نړۍ د روسیې بیا ابرپرد کېدل، د چین پرمختګونه د امریکا سره په سخت په تقابل کې دي او دوی غواړي چې همدغسې هیوادونه لکه افغانستان چې په دغسې یو جیوپولیټیک موقعیت کې پروت وي بیا د خپلو نیابتي سړو جګړو ښکار وګرځوي او موږ ته بهانې پیدا کړي. دلته موږ د خپلو رقیبانو په ضد وجنګوي او د دې لپاره ښه ګوډاګی همدا پاکستان ده چې پخوا هم زموږ په کورنۍ شا کې لاسوهنې کولې، بیا هم د همدې لارې نه مخکې ځي. خو تاسو ته په ډاډ سره ویلی سم چې پاکستان هر هغه عمل چې د افغانانو په ضد وي، وروسته د دې نه چې افغانانو ته هوښیار شوي د افغانستان د اسلامي امارت د بهرني سیاست په چلولو سره ناکام دی. پاکستان نشي کولی چې نور هغه پخواني خوبونه وویني. د دوی امنیتي وضع خرابه ده، اجتماعي فرهنګي سیاسي هماهنګي نه لري. تاسو پوهېږئ چې اوس بیا ولسمشر دا زرداري ویلي دي چې د افغانستان امنیت د 2021 کال د مخکې د سپتمبر د حادثې په شان ده. په داسې حال کې چې دا بې شرمه د پاکستان حاکمان که ملکي دي که نظامي دي روحي تکلیف پیدا کړی ده، د لیونتوب سره مخامخ دي او دوی وضعیت دومره خرابه ده چې ټول بلوچان ته جګ شوي دي، پښتانه ته جګ دي. ټي ټي پي ورځ په ورځ په مخکې روان ده، په اسلام آباد په لاهور کې چاودنې کېږي او دوی بیا وایي چې د افغانستان امنیت خرابه ده. له دې نه معلومیږي ښاغلی ستانکزی صاحب چې دا ګوډاګی غلام هېواد زموږ دغه راغلی امنیت نشي تحمل کولی، نشي منلی او یو ضعیف افغانستان غواړي. او دا هم وایم چې ضعیف افغانستان د هیڅ ګاونډي ګټه نه ده. خو دا نامرده ګاونډی پاکستان کوشش کوي چې افغانستان ضعیف وي، په انزوا کې نړیوالو ته تورستان معرفي کړي. خبر نه چې افغانانو هیڅ کله د توریزم سره لاس نه درلود. په خپله پاکستان د توریزم مور ده. موږ که هر څه کړي جهاد مبارزه هم د خپل هیواد او د خلکو د دفاع او د ازادۍ لپاره کړي دي. موږ نه تورستان یو او نه لکه پاکستان غوندې په زرګونه مرکزونه د توریزم لرو. بله ښاغلی اندړ، د ملا برادر وینا که تاسو اورېدلي هغه په خپلو څرګندونو کې دا هم ویل چې د دوی سیاست یعنې د اسلامي امارت سیاست یو غیر کاذب سیاست دی. فکر کوئ غیر کاذب نه هدف د پخوانیو سیاسي تجربو په وړاندې د نوي دریځ نیول دي که څنګه؟ ګورئ افغانان ډېر سوله دوسته خلک دي. درسته ده چې جنګیالي دي، خو ډېر غیرتي خبره یوه ده. زمونږ هیڅ کله افغانانو له چا سره کذب نه ده کړی، یعنې دروغ یې نه دي ویلي. زمونږ سیاست اوس معلومیږي چې کاذب نه ده او د افغانستان د اسلامي امارت د ریاست وزرا د اقتصادي مرستیال دا خبرداری یا دا زیری خلکو دا ده چې موږ له تاسو سره دروغ نه کوو، راوړاندې شئ سیاسي تعامل وکړئ، خپله سرمایه ګذاري وکړئ او موږ د افغانستان تم د پخوا په سترګه مه ګورئ. دلته واقعیت وایم چې زما چې په یادېږي زموږ حکومتونه د روسیې د یعنې شوروي اتحاد بیا د امریکا د ناټو د غړو هېوادو د هېوادونو لخوا نه اداره کېدل. زموږ تاسو پوهېږئ چې د سفارتونو کې په جمهوریت کې چې ښه مېلمستیا به یې ورکړه او چېرته به چې کېناسته وزیر وکیل رئیس همدالته انتخابېدل او د ولسمشرانو خو مې هم وویلې چې څوک به راتلل چا به د چا لاس جګو لکه د بوکسینګ د میدان چې یا د کراټه وړي یا کومه بله لوبه وړي بیا به یې لاس ورته جګ. د افغانستان د خلکو غیرت، شجاعت، دین، کلتور هر څه نادیده لیدل او نیو ته کتل، بلکې د خپلو پالیسیو لپاره به یو کس وټاکه. نو اوس دلته کذب نشته، دلته واقعیت چې په هېواد کې هم ستونزه شته، د حکومتولي کې به هم ستونزې. دا د افغانانو خپل مشکل دی چې باید سره حل کړي. نړیوال په موږ باندې تخت و تاج نشي کولی، نه په موږ باندې لکه د راولپنډۍ د دغسې یو غلام هېواد حکومت او یا هم د بن چې دلته یوې ډلې دلته حکومتولي خپل ځان ته جوړ کړله، دا په افغانانو نه منل کېږي. پرېږدي چې افغانان په خپله خپل حق وغواړي او دلته یو داسې حکومت وي چې د افغانانو په خوښه وي، نه دا چې موږ ته له بهر نه راوستل شوی یا دیموکراسي له بهر راوستي.
موږ خپل دین لرو او په دین کې هم ډېر ازادي ده او دیموکراسي هم لکه نور هیوادو کې باید لبیقه لتادا وکړل شي بیا راشنه شي بیا خلک مزي وګړي داسې نه کېږي چې امریکا خپل هیواد موږ ته راوړي په موږ یو جبري وتپي. بله ښاغلی اندړ تاسو کورنیو ستونزو ته اشاره وکړله یا هم د افغانانو ته خپلمنځي ستونزو ته چې دا د افغانانو خپلمنځي ستونزې دي او په دې کې نړیوال د مداخلې حق نه لري هغه دریځ چې اسلامي امارت له راتګ مخکې یا له راتګ سره اعلان کړی دی دوی وایي چې د افغانستان مسایل به دوی په خپل حل کوي او هیڅ چاته په دې کې د مداخلې اجازه نه ورکوي. اوس که یو څه ته متوجه شو ښاغلی اندړ ډیری هیوادونو کې همدغه واړه کورني مخالفتونه یا اختلافات یا ستونزې د همدې لامل شوي دي چې هغلته حتی د حکومتونه وننګوي هغلته اقتصاد وننګوي هغلته هغه سیاسي جوړښتونه وننګوي. ستاسو باندې د دغو ستونزو حل چې اوس نړیوالو په افغانستان کې د یوې پلمې په توګه باندې نیولی دی هغه د بشري حقونو موضوع ده هغه که نور مسایل دي چې اسلامي امارت وایي هر څه د اسلامي شریعت په اساس باندې مخته روان دي ولې نړیوالو یو پلمه جوړه کړې د نړیوالو د قانع کولو دپاره څه ډول اقدامات باید وشي؟ مننه کوم ښاغلی سرجه صاحب ډېره ښکلې پوښتنه ده. ګورئ زه خپله ډېرې نیوکې لرم په اسلامي امارت باندې خو دا د دې معنا نه لري چې ما ته بیا یرغلګر راسي او یا هم بیا نور هیوادونه زما په هیواد کې ما د خلکو په سرنوشت باندې لوبې وکړي او دلته ماته حکومتونه وټاکي. دا د افغانانو ستونزه ده. موږ وایو چې د افغانستان اسلامي امارت باید اساسي قانون لري د نجونو حقوق ورکړي همداسې په سیاسي چوکیو کې د دوی ته مبارک وي خو نورې چوکۍ داسې شته چې هلته باید مسلکي خلک وي او په ټولو برخو کې تر هغو افغانان د حکومتولي په هنداره کې ځان سم ګوري او کډوال ډېره غټه موضوع ده چې هم ول کېږي ډبل کېږي او همدا باید راستانه شي او نور هم کډوال نه شي او داسې د شرایط د کار برابر شي. که څه هم دغه ستونزې چې اوس په افغانستان کې موږ وینو دا یوازې اسلامي امارت په راتګ سره نه دي دا د 50 کالو د هغو حکومتونو د یرغلونو زېږنده ده. دې ته باید افغانان هم تحمل وکړي خو د افغانستان د اسلامي امارت لپاره ډېرې کورنۍ دندې شته چې هغه باید وکړي. دلته په ما باندې ډېرې نیوکې دي او زه د سختو استخباراتي فشارونو سره هم مخامخ یم خو څه چې واقعیت ده دلته ټولو هغو ګوندونو تنظیمونو په دې 50 کالو کې امتحان ورکړی ده او دلته ناکام شوي دي. د افغانستان لپاره یې کار امنیت نه دی وستی بهرنیانو ته د راتګ لاره یا د یرغل لاره عمله کړې ده. اوس نو باید افغانان هم ستړي شي. دلته افغاني حکومت ته شریعت چې دوی افغانانو خپل بچیان ورکول د هر حکومت مقابل کې جهاد کوو چې شرعي قوانین هم ومني او دا دې هم نه وایي چې زه په بهر کې ناست یم زه چې کور ته درځم ټوله کورنۍ مې هلته ده زه د خپل حکومت هر قوانین منم خو خپل حق هم غواړم. داسې نه ښکاري چې ما زه ډیپلومونه ولرم او زه به کچالو یا رومیان خرڅوم او یو څوک چې هیڅ هم نه لري او یوازې دا چې په سنګر کې جهاد کړی ده جهاد د الله لپاره کړی ده خو چوکۍ دې نه نیسي چوکۍ دې خلکو ته ورکړي. په دې خبرو باندې نظام ډېر منتقدم خو هیڅ کله نه غواړم چې زما د هیواد دغه ازادي او دغه استقلال چې اوس راغلی ده دا قرباني د ځینو وړو غوښتنو سي چې بیا ماته اشغالګر راسي او یا هم هغه ظالمان چې دلته امتحانونه ورکړي دي د افغانستان د خلکو په وینو لاسونه سري دي ځانونه میلیارډر کړي میلیارډر نه میلیارډر کړي دي په بهر کې ناست دي او هیڅ راز خدمت هم دی ولس نه کړی نه امنیت راوستی نه د وطن په بیارغونه کې کار کړی. اوس موږ وینو چې ډېرې بیارغونې ډېرې پروژې دي خو دا داسې نه ښکاري چې افغانستان په یو وار سره لکه اروپایي هېواد یا زموږ ګاونډیانو غوندې شي. دا کلونو وخت اړتیا ده چې باید موږ حوصله وکړو خو په سربیره پر دې د افغانستان د اسلامي امارت څخه زما غوښتنه دا ده چې د افغانستان د خلکو غږ دې اوري دا چې نړیوالو ته دوی په کلکه ولاړ دي د همدغو خلکو په زور ولاړ دي چې هیڅ راز فشار نه مني. بیرته خو باید د خپلو خلکو غږ هم واورېدل شي. خلک څه چې غواړي هغه باید ورکړل شي. یو اسلام داسې یو روښانه دین دی چې خلک ډېره ازادي پکې لري. داسې نه ښکاري چې له خپله ځانه قوانین وباسي او په دې ولس چې دا ولس دومره کړې ده ملهمونو ته اړتیا لري او دوی ظلمونه پرې وکړي دا هم موږ نشو منلی. بله ښاغلی اندړ یوه دقیقه وخت لرو په یوه دقیقه کې غواړم ستاسو وروستی نظر ولرم او بحث هم پرې راټول شي. ښاغلی برادر وایي چې په نړیوال مشارکت باندې باور لري. د نړیوال مشارکت دپاره په عمل کې څه کول پکار دي؟
مننه کوم ګوري نړیوال خو که دروغ دي که رښتیا دي اوس یو سمبولیک سازمان لري هغه د ملګرو ملتونو سازمان ده په عمل کې د دوی سره ښې اړیکې موږ ته خپله چوکۍ بیرته ترلاسه کول او د ځینو د سیمه ییزو سازمانونو سره باید د پخواني هغه غړیتوب تر چې درلود هغه باید ترلاسه کړو تر څو موږ څنګه وکړو چې د خپل معدنونو د خپل صادرات واردات میوې خپل هغه څه چې موږ ته اړتیا دی بیرته واردوو دا له کومې لارې وکړو دا اوس چې د بانکي سیستم زموږ فایل ده زموږ پیسې په امریکا کنګل کړي دا ټول د خبرو اترو لارې کې د سیاسي تعامل لپاره کې په نړیوال مشارکت کې داسې نشي کېدای چې موږ په کلک دریځ ودرېږو اصلا باید دا د تجارت موضوع د نړیوال مشارکت یو څه باید موږ ورکو یو څه باید هغوی راکړي تر څو موږ خپل مقام ته ورسېږو خپل پخوانی هویت چې خلکو له سترګو غورځولي او فکر کوي چې دا افغانستان یو رښتیا هم غوړه مړۍ د هر چا منډې راکړي دي خپل تاریخي چې 15,000 شپږ کلن تاریخ لرو د دې تفکتو باید مشارکتونه لرو موږ د ورېښمینو لاره باید بیا جوړ کړو یوازې د ګوډاګي غلام پاکستان ته احتیاج نه لري چې په موږ پر سرمایدارانو ملنډې وهلې موږ باید هوایي دهلیزونه خلاص کړو همداسې د مرکزي اسیا د هېوادو څخه اروپا ته ترکیې ته ډېره ښه ګټه پورته کړو نړیوال مشارکت کې لکه د یو کورنۍ په شان باندې باید سازش وشي یعنی جوړښت وشي د دې لپاره دوی دغه ډیره زیاته مننه د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی احمد خان اندړ چې خپرونه کې مو ګډون کړی او په موضوع را سره بحث درلود مننه کوم ښاغلی احسان عزیز صاحب له تاسو نه هم چې ما ته هم بلنه کړې وه مننه